غزل خو ډېرو مرکو کې تاسو واورېدو، تاسو په ډېرو مشاعرو کې هم اورېدلي وي، خو چونکې زما غوښتنه وه چې زما ډېر زیات خوښ دی او تاسو یقین وکړئ چې په دې شعر باندې زه ډېر زیات مین یم او په دې غزل زه ډېر زیات مین یم. دغه غزل زه دې ځای ته راوستی یم اوله مجبوره یې کړم چې یاره زه لاړ شم او د حاجي صاحب سره مرکه وکړم او دا غزل ته خامخا ریکارډ کړم. نو نیازک لاله سره تاسو هم ریکارډ کړی دی، هغه غزل را سره شریک کړي. قربان ستاسو غوښتنه په سر سترګو او د نیازک صاحب برکتونه چې دونه لرې نه تاسو راغلي او تاسو دغه لفظونه خوښ کړي. دغه شعرونه دي چې ماران د زلفو دې څه داسې په رخسارو ده وي. او که نه ماران د زلفو دی څه داسې په رخسارو ده وي لکه پالنګ کې چې څوک ستړی مزدورکارو ده وي. ترقي ګرانه ده که دغسې واکدارو ده وي. او که نه ترقي ګرانه ده ترقي ګرانه ده که دغسې واکدارو ده وي. هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدارو ده وي. واه 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 چې مې رقیب کله په غېږه کې د یارو ده وي. او چې مې رقیب کله په غېږه کې د یارو ده وي لکه په جاله د مرغۍ کې چې خامارو ده وي. او که نه چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم. هی هی چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو ده وي. هی واه 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 دا شعر دې ووایه واه. چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو ده وي. تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي. تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي او چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښارو ده وي. واه واه د ونې لاندې یو ملنګ په داسې حال پروت دی. د ونې لاندې یو ملنګ په داسې حال پروت دی لکه سړی چې د دلبر په انتظار ده وي. ته چې ناروغه شې نو څومره صحافیان را درومي. او که نه دا ډېر ښه شعر دی. واه ته چې ناروغه شې نو څومره صحافیان را درومي. زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبارو دې وي. دا شعر راته دې ووایه. واه مننه. ته چې ناروغه شې نو څومره صحافیان را درومي. زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبارو ده وي. عجیز سړی یمه ماښام چې له روزګاره راځم. زما بچی د مور په غېږه کې بیمار دي. ډېره مننه عزیز صاحب یاره ستاسو د دې هڅې او ستاسو د دې منډې. ډېره زیاته مننه کوم عجیز صاحب او د شباب صاحب دا یو څو شعر راته رایاد شو. دا په دې به رخصتي واخلم چې پردي وطن کې بندیوان د بېوسۍ تصویر ده. پردي وطن کې بندیوان د بېوسۍ تصویر ته بېګا مې ټوله شپه ژړلي د هدۍ تصویر ته. مونږ یې ارمان نه کوو په مونږ پکې قیامت تېر شوی. تېر شوی تا سره ښایي چې خفه شي د ځوانۍ تصویر ته. مننه او هغې د ډېر غربت خپل ارمان په دې ورجو. ځان له یې جوړې پرنجو کړلې والۍ تصویر ته. او په ژوند یې ځان سره تصویر د شباب نه پرېښودو. اوس یې د مرګ نه پس یې خوري د زړه د درد ګولۍ تصویر ته. ډېره زیاته مننه عاجز صاحب ستا د وخت راکولو او مینوالو خپل کوربه امجد ارماني له ورکړې اجازت د لوی الله